د مرغانو په دغه پلورنځي کې هر ډول مرغان لکه کانرۍ، توتي او کفترې پلورل کیږي. د دوی په منځ کې د کانرۍ په نامه ښکلې مرغۍ په خپل کوچني انداز او په زړه پورې غږ سره په زرګونه مینوال را جلب کړي او په دې بازار کې ډېر پیرودونکي لري. د پلخمري ښار د مرغانو پلورونکي په دغه ولایت کې له اوسني امنیت څخه خوښي څرګندوي او وایي چې له 2 کلونو راهیسې سوداګرۍ وده کړې او د دې ولایت اوسیدونکي د مرغانو له ساتلو سره لیوالتیا ډېره کړې ده. 30 سال شده که ما در این دکان هستم. دیگه کناری هست، سایره هست، دیگه جلای مشهدی میاریم سودا میکنیم، دیگه توتی میاریم، آدم چهره از نرگس هست، اینطوری چیزا میاریم خرید و فروش میکنیم. زیافته علاقمندی جمعی سایره و کوک و پرنده است. به خاطر که اگر بیکاری آمد باز همیشه شوق است، خودشان دلشان روشن میکنه، طبعشان خوش میشه. مردم بغلان بیشتر به کنری است که کنری خارجی است، چون که آواز بسیار درست خوش داره که خوشخویی میسازه آدم. دیگه سایره است که دیگه این از کو دشت میارن میگیرن چوش سایره است. مثال کنری است، دیگه غیر کنری چوکر است، توتی است، پرنده کفتر میگه. پرنده را ما داریم، مردم علاقه به تمام پرنده های ما داره. په ورته وخت کې د مرغانو مینوال د مرغانو ساتل د تفریح او روغتیا لپاره ګټور ګڼي. ایره میبینی اگر جگرخون میباشی خدادی رنجت گل میشه، دمورید میمانی. ای به مزبان خود هر چیزی که میگه میخوانه و تو شوق از امور میکنی. د یادونې وړ ده چې د بغلان ولایت اوسیدونکي له کانرۍ او کفترو سره زیاته مینه لري او دغه مرغان ډېر مینوال او پیرودونکي لري.